دا ټول اوچت اوچت نصیحتونه دي چې د انسان د دنیا او د آخرت کامیابی هغه په دې کې پرته ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. په دې روان وخت کې تاسو کې څوک ژوندې پاتې شي هغه به ډېر غټ اختلافات او فتنې او دا به ویني. ګوره دا رسول الله دي صحابه کرامو ته وایي نو چې هغونه بعد او بیا زمونږ دا وخت څومره اختلافات او څومره فتنې دي او غټې لانجې دي او غټې جاخې قسمه قسم فرقې خلکو جوړې کړي دي. ادریو یا فرقې چې رسول الله ذکر کړي دي هغه راښکاره شوي او څوک یې زما مشر پلانې دی او څوک یې زما پلانې دی او څوک یې موږ په حق یو بل موږ په حق یو. عام مسلمانان په کشمکش کې اچولي نو دې اختلافات او فتنې به راځي قسمه قسم فتنې. رسول صلی الله علیه وسلم اوس یو طریقه ښیي په دې فتنو کې د بچ کېدو او د حفاظت چې دا فتنې خو به راځي د اختلافات به راځي. دا مونږه زمونږ کار صرف دا دی چې نصیحت یو سړي ته وکړو خو نور اختلافات ختمول چې نه فرقې دي بالکل نه جوړېږي دا زموږ په لاس کې نه ده. یو سړی به اختلاف کوي یو سړی به فرقه جوړوي یو سړی به فتنه خوري خو موږ به څه کوو موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نصیحت عمل کوو. هغه نصیحت څه دی فعلیکم بسنتي زما لار به مضبوطه راونیسئ. دا ډېر خلک راشي موږ نه تپوس کوي شیخ صاحب دا خو ډېر شي خلک ته هر یو وایي زه په حق یم زه څه وکړم. پلانې وایي جنتیان موږ یو پلانې وایي موږ جنتیان یو پلانې وایي موږ په حق یو تاسو وایي موږ په حق یو. نو زه څه وکړم جواب دا دی چې ته دغه چل وکړم چې رسول صلی الله علیه وسلم دې کوي فعلیکم بسنتي. ته دا ولټوه چې کوم یو د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه روان دی او چې کوم سړی د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه روان هغه په لار مضبوط روان دا په حق دی کې شک نشته. فعلیکم بسنتي زما لار مضبوط راونیسئ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وزمان بعد چې کوم خلفاء راشدين رضی الله عنهم سلور دي ابو بکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم اجمعين. د دې سلورونو لار به مضبوط راونیسئ تمسكوا بها رسول صلی الله علیه وسلم وبینیسئ ورسینی چې عمل وکړي الفاظ یې استعمال کړي تمسكوا بها وبینیسئ مضبوط. به رسول صلی الله علیه وسلم وی وعضوا عليها بالنواجذ او د جامې د غاښونو به را بند کړي. الله اعلم دې کې حکمت دا ښکاري چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ولې وکړه چې جامې د غاښونو به راونیسئ. نای کې یو خبره دا ده چې خلک به کوشش کوي چې تاسو نه دا لار راکاږي خو تاسو به د جامې د غاښونو بند کړئ چې ګډوډ نه شي. څوک به راته وایي ته وهابي څوک به راته وایي ته د فلاني ملک نه پیسې اخلې څوک به لامذهبه څوک به بې ادبه څوک به د انګریزانو ایجنټ وایي څوک به راته څه وایي څه به وایي قسمه قسم نومونه په تا باندې لګي خو ته به دغه لار نه پرېږدې په هغې باندې به د جامې غاښونه را بند کړي. که د مخکیني غاښونه ته به یو شي را بند کړي خوله کې ونیسي نو هغه که څوک یې درنه راکاږي به وړی شي خو چې د جامې له به را بند کړي نه هغې کې زور ډېري. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د جامې د غاښونه به تاسو راونیسئ خو چې زما د طریقه د نه چې پاتې نه شي او د صحابه کرامو د طریقه د نه پاتې نه شي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي او دا حدیث موږ دغې دپاره ذکر کړو وإیاکم ومحدثات الامور. رسول صلی الله علیه وسلم تاسو یرومه او ځان لرې ساتئ ګورئ په دین کې د نوو کارونو نه. نو دا سویم نصیحت شو په دې حدیث کې. دا څلورم شو اولنی تقوا دویم د حاکم خبره منل دریم د رسول صلی الله علیه وسلم لار مضبوطه راونیسئ. نو څلورم دا شو چې په دین کې د نوو کارونو به ځان لرې ساتئ. فإن كل محدثة بدعة په دین کې هر نوی کار بدعت دی وكل بدعة ضلاله او هر بدعت گمراهی ده او په بعض روایتونو کې راځي وكل ضلاله في النار او هر گمراهی به کوم ځای کې ده اب جهنم کې. دا حدیث امام ابو داود امام ترمذی رحمه الله راوړی. نو ګور دې ذکر رسول الله سوي چې ځان بل لري ساتي د نوي کارونو د دین د پوره شي نو نوي کارونو ته ضرورت نشته. ځکه امام مالک رحمه الله وایي او چې په دین کې بدعت وکړو او د بدعت تعریف وکړو بدعت دې ته وایي زه ته لږ تعریف کوم دا کوم خبرې تاسو ذکر کوم د حاصل د ډیرو خبرو دی چې دې لپاره الحمدلله کتابونه مطالعه شوي دي دې لپاره بیانونه ورته شوي دي. یو عالم چې کله کینې او بیان کوي کنه دې ته د خپل ژوند ټول خلاصه ته بلک سات کې بیانې نو دې خبرو قدر کوي. هغه به دې خبرو په ستړی شوی کتلی کلونه به جوړولې دي مالی لګولې ځان یې ستړی کړی وته ته بیان کې بلک سات کې. نو د بدعت تعریف علماو کړی دی اوږد تعریفونه به کې مشتي. زه د پښتو ژبه کې لنډ تعریف کوم په دماغ کې کېنو په دین کې دا ټکي وسه لګي په دین کې
په دین کې نوې کار کول د عبادت په نیت باندې چې دغه اصل نه په شریعت کې د بدعت نو ګور دې کله چې دا تعریف ته وکړو نو ډېری خبرې ته بهر ته ووتې د بد جاهلان راشي یاره تاسو سب هر شي باندې د بدعت فتوا لګوي د تا چې د سور ټوکې په سر باندې چولې د رسول چې تا چولې او د ته چې په سپیکر کې درس کې رسول چې په سپیکر کې کړي ته چې په موټر کې ګرځي رسول چې د موټر ګرځېدلې ته چې جمعات کې لیټونه لګولي رسول سم لګولي دا ډېر غټ جاهل انسان او دې چې د دین خبر نه دا غریب نه خبر دین نه زګه دا قصې کوي او دا غړي وړي ولي موږ وته دا ویروره موږ تعریف د بدعت ته کړی د ترواله د علما کتابونه چې څومره علما تیر شوي هغه د بدعت تعریف دا کړی چې په دین کې نوې کار کول او دا تعریف هغه د حدیثونو نه غسته حدیث کې راځي عائشہ رضی الله عنها حدیث ده په صحیح مسلم کې مشهور روایت من احدث فی امرنا چا چې نوې کارو کو زمنګ په دین کې زمنګ په دین کې تعریف د دې ځنه غسته شي من احدث فی امرنا هذا ما ليس من چې په دین کې نه مته سو تعریف کې سوي چې اصل بشریت کې نه فهو رد عمل مردود لنا قبله نیو سره بده وي چې شیخ صاحب دې حدیث کې هم نه راغلی ده د بدعت جوړولو نه خو چې اوس په خانه چې د نوې کار شوی او موږ باغی باندې عمل کوو موږ جوړ نه کوو کنه موږ جوړ کړی خو نه دی جوړ شي خو هغه د مخ کې نه دی چا به جوړ کړی نو دا خو په دې حدیث کې د نه راغلی دغه پر بل حدیث دی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې دې عمل کو چې زمونږ امر پینې ګور چا چې دې عمل کو نه کدا مخ کې بل چا جوړ کړي او کته جوړ کړي فهو رد عمل مردود ما خبره دا کوي چې رباز کې سندره شوی ته چې رسول ټکي بسره او ته چې ګاډو کې او تاسو سیدا کوي تاسو سیدا کوي ناغو ته موږ دا وایو چې د دې ته پوسره هم ته دا خبره واضح شو چې د علم نه تاسو خالی او دویمه ده چې بدعت هغه عمل ته وي چې هغه انسان د دینداري په نیت باندې کوي او دا وی چې په دې باندې الله ما جنت ته رسي بیا به موږ دلیل واړو خو که څوک سپیکر استعمالي نه سپیکر دې لپاره نه استعمالي چې د مت الله یا د الله پیغمبر ویلي ګاډي کې که څوک ګرځي نه غدا نه چې د ګاډي کې دې لپاره ګرځم جنت ته ورسم کيو سړی جاز کې سفر کې دې لپاره هونه کې چې جنت ته ورسم په دین خو نه کوي کنه کله چې یو سړی دا وي چې سپیکر په درس کې استعمالول سنت طریقه ده په دې باندې دومره نیکیانی ملوي دا اوس بدعت ته اوس بدن ته پوس کو دلیل به وګورئ ځکه چې د دینداري په نیت کوي په دې خبرونه پوه شوي کې پوه شوي ځکه ډېر خلک به تاسو په دې مسله کې تنګي او دا به ته مړ تاسو په مخه په درسونه کې وای بدعت او بدعت ته چې دا پلانې کار کې دا رسول هم کړي نه چې علم وسره یا غریب اړیان شروع دا کوم یو خبره ده نه چې علم وسره دا خو هیڅ خبره نه پالتو خبرې کوي عبادت په نیت یو کار وکي نه هغه ته بدعت ویل کی خدای تعریف شوی بدعت ما خبره د امام مالک رحم الله کوله امام مالک رحم الله وی چې په دین کې نوې کار وکړو فقد زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم خان فی الرساله ندی سړي دا ګمان کو چې رسول سلام په دې رسالت کې پیغمبري چې کوم پیغام هغه ته ملو شه الله طرفنا هغه پر رسول کې خیانت کړي د دې سړي دا ګمان دی او دم دي سي لکه اوس یو سړی لګیا دی په دین کې نوې کار راوستونه په قرآن کې شنه په حدیث کې نو د دې مطلب دا شو چې دا کار په شریعت کې وو خو پیغمبر مونږ ته نه دی بیان کړي ناغه خیانت وکړو ولياذ بالله او الله اليوم اكملت لكم دينكم ما خو دین پوره کړي او بل ځکه لو یا ایه الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك پیغمبر ګوره خبره ورسېږي د سوه او حجۃ الوداع په موقع باندې په اخرنی حج کې رسول الله سوي اسمان ته ګوره چوده کړو یا الله ته گواش ما دین رسول دی خلکو ته رسول صحابه کرام ته ما رسول کنه ټول یا رسول تعالی رسول دی رسول ګوته اسمان ته ونی یا الله ته به گواش ما ګوره دین رسول دی چې کوم سره په دین کې نیوي کارونه کوي دا مطلب دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د رسالت مونږ ته پوره نه دی رسول نبی د امام مالک رحم الله بل قول ورړي عجیب قول ډیر خوږه خبره وي کوم خبره چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د صحابه کرامو په زمانه کې دین نو اغنن دین نشي کېږي کوم خبره چې په هغه وخت کې دین نو اغنن دین نه دی کوي سره مونږ ته یو خبره خي
او هغه د صحابه کرامو په وخت کې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې نه دغه اوچتو خلکو په وخت کې نه نن ته څنګه دین جوړه مطلب دا چې دا دین دغه سره نو تاسو رښتې بدعتي انسان دومره نقصانی دي نه د بدعاتو نه ځان لري ساتل د زمونږ شریعت مونږ ته د خبرې امر کړي تر دې چې من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام چا چې د بدعتي سړي عزت وکړو نو د اسلام نړۍ ختميږي کور د بدعتي سړي د عزت نه منل بدعتي سړي به عزت نه کوي تجربه بدعتي سړي عزت کوي او دغه صفاتونه کوي نو دا خو ترورو اسلام ختمه کنه ځکه امام فضیل بن عیاض رحمه الله وی چې من احب صاحب بدعه چا چې محبت ساتو د بدعتي انسان سره فقد احبط الله عمله الله رضی ټول اعمال ختم کړو واخرج نور الاسلام من قلبه او د اسلام چې کوم رڼا هغه ته الله وست زموږ د دین مشران چې کله به بدعتي انسان مړ شو هغه خوشالیدو ولې به خوشالیدو چې یو دیس انسان مړ شو چې هغه د دین ته نقصان رسو او دا ګمانو دغه چې پیغمبر نړۍ خبرې ریشي دي زه بیانو نو دا بدعات او خرافات رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي صحابه کرامو ته چې دا برازي اختلافات به پیدا کیږي فرقې به جوړیږي تاسو به زما طریقه مضبوطه راونی سي نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د فتنې به او اختلافات به نه خوشتي او زموږ په زمانه کې خپ زور او شور سره دي